مینا او درد لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. د تل په څیرې د ونې په ډډه څه ولیکل. بیا هم دې ونې ته تکیه شو. پاس یې د اسمان خوا ته وکتل او د ونې په ډډه 2 جوړه مرغۍ ناستې وې. په شونډې ناهیلې مسکا راغله او سترګې له اوښکو ډکې شوې او په دردېدلې اواز یې دا زمزمه وکړه: پیدا دې کړو یو ځای دې نه کړو، پیدا دې کړو یو ځای دې نه کړو، خالقه خدایه ما ته مرګ راکړې چې ځمه. له زمزمې سره سمې مرغۍ والوتې او له ښاخ نه یوه ژېړه پاڼه د ده په څنګ کې پرېوته. پاڼې ته یې وکتل او بې اختیاره په ژړا شو. ځان ته یې وویل: پاڅونه، ستا د ژوند پاڼه هم زیړه شوې او یو ورځ به راپرېوځي. د ماښام تیاره هم خوره شوې وه. د کور په طرف روان شو. ماښام یې مور ته د تګ خبره بیا ور په یاد کړه. هغې ورته وویل: پاڅونه زویه، ولې مې خاورې په سر کوې؟ ولې دلته څه کمی دی چې ته غواړې خارج ته لاړ شې؟ پاڅون دواړه پښې په یوې موزې کې دننه کړې وې. ویل یې: ګوره مورې، که ته مې پلار ته نه وایې، دا ځل ورته زه پخپله وایم، خو نور دلته نه پاتې کېږم. سهار له خوبه ناوخته پاڅېده. په خپل ځای کې لا همغسې پروت و چې د خندا غوږ یې تر غوږ شو. چې د کړکۍ پرده یې لرې کړه، ګوري چې وړانګه راغلې. له بابو سره په کټ ناسته ده او چای څکي. سور ټیکری او سرې جامې اغوستې وې. د سپینو مړوندونو یې ساعت تاو کړی و. نری پستو شونډو ته یې تت سور رنګ ورکړی و. د خرمایي ویښتانو یو تار په سپین مخ ټالۍ وهلې. له خندا سره به یې په غومبورو کې جوړه کندې جوړېدې. پاڅون لاس تر زنې کېناسته او د وړانګې ښایست یې کتل. د خدای د قدرتونو تماشه یې کوله او د وړانګې په سترګو کې د ډېرې خندانه اوښکې راغلې. ټیکری له سره پرېوته او تر ډېره یې غاړه کې پروت و. پاڅون کړکۍ بنده کړه، پرده یې کش کړه او ویې ویل: زه نو ولې ورته وګورم؟ زما خو نه خوښېږي. هسې هم هغې پسې رشته راځي او زه هم خارج ته له خیره ځم. له دې به هلته ډېرې ښایسته نجونې ووینم. له دې سره یې خپل موبایل راواخیست. پرده یې بیرته کش کړه. له ځان سره یې وویل: یو څو عکسونه به یې واخلم. اورېدلي مې دي چې خلک خارج کې خپل دښمن پسې هم خفه کېږي. په پټ یې ترې بې حساب عکسونه واخیستل. بالاخره میاشت وروسته بابو او پلار یې په دې راضي شول چې پاڅون دې خارج ته لاړ شي. تګ ته یې څو ورځې پاتې وې. د چنار لاندې خپل ملګري اجمل سره ناست و. اجمل وویل: ګوره پاڅونه، داسې په پټه باید لاړ نه شي. هر څه دې باید خپل مور پلار ته ووایې. پاڅون د اوښکو ډکې سترګې ورواړولې او ورته ویې ویل: څه درته ووایم؟ دا ورته وایم چې زوی مو سرطان دی او ډاکټرانو هم ځواب کړی. اجمل وویل: ګوره، هغوی مشران دي، یوه لاره به پیدا کړي. پاڅون ترخه مسکا وکړه او ویې ویل: د ډاکټر خبرې خو د خپله واورېدې چې ویلې پاتې کېدل د امکان نه لري. اجمل ورته ویل: ښه چې مور او پلار ته دې دا خبره نشي کولی، نو وړانګې ته خو ووایه چې مینه ورسره لري. دا د زړه خبرې زړه کې مه ساته. ژوند لنډ دی، باور پرې نشته. پاڅون یې خبرې ور پرې کړه. ویې ویل: همدا خو مشکل دی که نه، چې ژوند لنډ ده او بیا زما خو بیخي لنډ ده. څنګه ورته وایم چې د یو څو ورځو میلمه در سره مینه لري؟ څنګه د هغې په ژوند قمار ووهم؟ څنګه یې ژوند خراب کړم؟ اجمل په خپله خبره پښیمانه شو. د پاڅون په مټ یې لاس کېښود او ورته ویې ویل: خدای به خیر کړي، هر څه به سم شي. پاڅون په داسې حال کې چې له سترګو یې د بېوسۍ اوښکې روانې وې پاڅېده او ویې ویل چې زه مړ شم، هر څه به سم شي، او د کور په طرف روان شو. سبا سهار یې پرواز و. بابو یې بایک تیار کړی و چې وړانګه هم را دننه شوه. بابو ورته ویل: لورې راځه، د پاڅون بایک کې ورته سامان کېږده. هغه تللی له ملګرو نه خدای پاماني راخلي. وړانګه د شیانو په ټولولو بوخته شوه. هر څه ورته منظم کړل. بابو وویل: وړانګې لورې، ته یې دا کتابونه هم وګوره چې کوم یو خو به له ځانه سره نه وړي. وړانګه په خندا شوه. ویې ویل: کاکا ښځې، و به یې ګورم، خو هغه لندن ته روان ده. هلته ورته دا کتابونه په درد نه خوري. د کتابونو په منځ کې سترګې په یو کتابچه ولګېدې چې پرې لیکلي وو: د خاطراتو کتابچه. وړانګې کتابچه خلاصه کړه. د کتابچې په لومړۍ پاڼه یې لیکلي وو: د مینې درد. لاندې لیکلي وو: څومره سخته ده چې له چا سره مینه ولري،
هره ورځ یې ګورې خو د زړه خبره ورته نشي کولی. له هغې سره بې حده مینه لرم. نه پوهېږم له کوم وخته مې ورسره مینه پیدا شوې، ان تر دې چې له ځانه هم راته ډېره ګرانه ده. بېوسي هم حد لري. داسې د څوک خدای نه بېوسه کوي لکه زه. نه ورته حال ویلی شم، نه یې هېرولی شم، او نه مې په بل پیرزو کېږي. اوف خدایا! کتابچه یې بنده کړه، د کالیو د پاس یې ورته په بایک کې کېښوده. بایک یې بند کړ، خو بیا یې اندېښنه شوه چې پاڅون به له چا سره مینه لري. بایک یې خلاص کړو، کتابچه یې د پلو لاندې کړه. له بابوی اجازه واخیسته او د خپل کور په طرف لاړه. د کتابچې په لوستلو یې پیل وکړ. تر نیمایي یې لوستې وه. د هرې پاڼې پر مخ یې د اوښکو چاپونه وو، خو تر اوسه د جینۍ نوم نه و یاد کړی. د کتابچې له نیمایي یې اخوا لیکلي وو: خدایا دې نړۍ کې ستا مرضي، خو په هغې نړۍ کې به وړانګه زما وي. د وړانګې په سترګو کې تیاره شوه، سر یې تاو شو، وجود یې ولړزېده، مخ یې سور واوښت، کتابچه یې له لاسونو وغورځېده. شیبه خاموشه وه، اوښکو یې په مخ لارې جوړې کړې. ځان سره یې وویل شاید بله وړانګه وي، یوازې خو زه وړانګه نه یم. شاید لیک مې سم نه وي لوستی، د بل چا نوم به وي. زړه نازړه یې کتابچه را واخیسته، له همغه ځایه یې پیل کړه: خدایا له تا نه وروسته ډېره مینه له وړانګې سره لرم، هغه مې نړۍ ده. یا ربه هغه چې چیرې وي هر چا سره وي، زما نیمګړی ژوند او خوشحالي ټولې هغې ته ورکړه. وړانګه پورته شوه، د کوټې دروازه یې بنده کړه او ښه په زوره زوره یې وژړل. د کتابچې پاڼه یې واړوله، لیکلي وو: ای د کایناتو ربه، له تا مې ګیله نه کېږي چې ولې دې په سرطان اخته کړی یم. پوهېږم ستا هر کار کې رحمت وي، خو ای رحیم او کریمه ربه، یوه کوچنۍ ګیله درنه لرم. خدای چې ژوند مې لنډ و، نو بیا دې ولې په چا مین کړم؟ ولې دې د وړانګې په مقابل کې احساس راکړو؟ ولې خدایه ولې؟ د کتابچې په آخره برخه کې لیکلي وو: په ژوند باور نه لرم، ډېرې خبرې به له ځان سره خاورو ته یوسم. وړانګې ته مور ورنارې کړې چې لورې دروازه خلاصه کړه او ورته ویې ویل: لورې راځه چې د پاڅون دوی کره لاړ شو، سبا په خیر لندن ته ځي. وړانګې خپله ژړا ټینګه کړې وه. مور ته یې وویل: مورې ته لاړه شه، زه به یې سهار ووینم. د کتابچې پاتې برخه کې وړانګې ورته ولیکل: ای لیونیه، یو ځل، فقط یو ځل خو به دې له تګ نه مخکې راته ویلي وی چې راسره مینه لرې. اوس نه ستا د تللو مخه نیولی شم او نه درته د زړه حال ویلی شم، خو دا واده در سره کوم که چیرې ته لندن کې 10 کاله هم تیر کړي، زه به دې په تمه ناسته یم. ستا وړانګه. کتابچه یې بنده کړه، ځان سره یې وویل: سبا به یې د خدای پامانۍ په وخت کې ورکړم. پاڅون، مور او پلار یې راغلي خپلوان یې تر ناوخته سره ناست وو. سهار وختي بابو راغله چې پاڅون له خوبه پاڅوي. 2-3 غږونه یې پرې وکړل، پاڅون هیڅ ونه ویل. بابو یې خوا کې په زنګنو کېناسته چې له مخ یې کمپله لرې کړه. ګوري چې د پاڅون ټول ګریوان په وینو رنګ ده او موبایل کې د وړانګې عکس ده. بابو چیغې کړې چې وای د پاڅون پلاره. وړانګه چې همدا اوس را دننه شوې وه، له چیغې سره سم یې پښو لاسو کار پرېښوده. کتابچه یې له لاسه ولوېده، په ناهیلۍ سره د پاڅون خواته را روانه شوه. سر ته یې کېناسته او په ژړغوني غږ یې وویل: زه راغلم پاڅونه، ستا وړانګه، خبرې را سره وکړه، هیله کوم. پاڅونه هیله کوم چې لږ وروسته د امبولانس شور ماشور شو. ډاکټرانو د پاڅون خواته منډې کړل چې لاس یې راجګ کړ، ویې ویل: بخښنه غواړم، ناوخته شوی. پاڅون خپل ژوند له لاسه ورکړی. وړانګې په چیغو چیغو د کتابچې خواته منډې کړې. کتابچه یې راجګه کړه او په زړه پورې کلکه ونیوله. ساه یې لنډه لنډه کېده چې یو ناڅاپه راوغورځېده. ډاکټر په منډه سره راغلو چې د وړانګې نفس یې وکتو. په خواشینۍ سره خپل سر ټیټ ونیوه او وړانګې هم خپل ژوند له لاسه ورکړو. په جنازه مې بیړه مکړی، په جنازه مې بیړه مکړی، ګوندې وروستي دیدن ته یار راشي مینه. کره روان یې لږ راتېز شه، کره روان یې لږ راتېز شه، بېلچې یې 2 کړې په ما خاورې اړوینه. اودس په بیړه بیړه وکړه، اودس په بیړه بیړه وکړه، د جنازې مې 2 تکبیره پاتې دینه.
مازدیګر تیر شو سترګه لاړه مازدیګر تیر شو سترګه لاړه زړګیه ژاړه ودې نه کړل دیدنونه د مازدیګر لمرونه ټول شول د مازدیګر لمرونه ټول شول جانان مې نشته سترګې چاته واړومه مازدیګری دی خیرې مکړه مازدیګری دی خیرې مکړه ته به د ناز خیرې کوي رښتیا بشینه په نیمه شپه هسې رایاد شوې په نیمه شپه هسې رایاد شوې خلک ویده دي زه سلګو نیولې یمه ستا به زمانه ګیله کیږي ستا به زمانه ګیله کیږي قسم د یاره بندیوانه مې ساتینه په مخه ځم شاته درګورم په مخه ځم شاته درګورم واک د تقدیر دی زړه مې نه درڅخه ځینه نوی اشنا دې مبارک شه نوی اشنا دې مبارک شه ما ته رسخت راکړه د ډېرې مودو شومه د ګوتو لس سرونه سره کړه د ګوتو لس سرونه سره کړه په زړه مې لس داغونه ستا د لاسه دینه د سترګو جنګ دی ورته ټینګ شه د سترګو جنګ دی ورته ټینګ شه کاږه واږه باڼه په زړه ویشتل کوینه د زړه په څړیکو کې مې ته یې د زړه په څړیکو کې مې ته یې د زړه دردونه مې آباد در باندې دینه زړه مې په تا تکیه د یاره زړه مې په تا تکیه د یاره کنه له ژونده مې وینځلي دي لاسونه بېوسي توره وي که سپینه بېوسي توره وي که سپینه لالی مې ځي زه په کنډو ولاړه یمه غم مې د خپلې بېوسۍ دی غم مې د خپلې بېوسۍ دی کنه ګټلې برخې چا پرېښي دینه د بېوسۍ حد ته خو ګوره د بېوسۍ حد ته خو ګوره چې زړه دې نه غواړي په زور دې غږومه د خوب لیده دې رښتیا مشه د خوب لیده دې رښتیا مشه خړې اوبه په خوب کې بل تعبیر لري نه که حق بخې نو رابخیې که حق بخې نو رابخیې بېګا په خوب کې درنه خړو اوبو وړمه پیزوان مې خړو اوبو دروړ پیزوان مې خړو اوبو دروړ په غم شریک لالیا نیسه ګودرونه د ماشومتوب ژوندونه راشه د ماشومتوب ژوندونه راشه د پیغلتوب آواز مې دار ته خېژوینه د پښتنې پیغلې ښایست وي د پښتنې پیغلې ښایست وي د زړه غمونه په خندا کې تیروینه لالیا څه ګټه دې وکړه لالیا څه ګټه دې وکړه د لښکر مخکې مخکې تلې کونډه دې کړمه د لوپرۍ انجام دې ولید د لوپرۍ انجام دې ولید ځان دې رسوا کړو زه دې هم بدنامه کړمه پچم گاونډ کې آوازه شوه پچم گاونډ کې آوازه شوه د ایوبي لیلا نن بل ته ورکوینه